که یو څوک ستا نوم واخلي خو شاته دې هیڅ څوک نه وي نو ته به څه کوې؟ ځکه رحمان هم همداسې فکر کوه تر هغه ماښام پورې چې یو غږ یې ژوند بدل کړه. تا کله هم د ماښام نه وروسته په کلي کې یوازې ګرځېدلی؟ نو دا کیسه به دې زړه ولرزوي، ځکه دا کیسه د یو داسې غږ ده چې څوک یې نه ویني خو هر څوک یې اوري. دا خبره د مردان یو وړوکی کلي ده. هلته یو هلک و، نوم یې رحمان عادي هلک و، نه ډېر شتمن نه ډېر غریب. سهار به د پلار سره کروندې ته تلو، مازدیګر به د کلي په میدان کې د ملګرو سره کرکټ کوو. کلي هم ډېر ساده و، یو جومات، یو وړوکی بازار، یو زوړ حجره او شاوخوا شنې کروندې. خو د دې کلي یو پټ راز و. یو ماښام رحمان د کروندې نه ناوخته کور ته روان و. لمر لوېدلی و او هوا کې یو عجیب چل و. ناڅاپه هغه یو اواز واورېده، رحمان. هغه ودرېد، شاته وکتل، هیڅوک نه و. هغه سوچ وکړ شاید غلط مې واورېده، خو بیا رحمان دلته راځو. دا ځل اواز ډېر واضح و، خو دا د انسان اواز نه و، یو سوړ ویرونکی اواز. رحمان منډه کړه بې له دې چې شاته وګوري. بله سهار هغه دا خبره په حجره کې ملګرو ته وکړه. یو زاړه سړي حاجي صاحب ورته وویل، زویا ماښام نه وروسته د هغه پټي خواته مه ځه، هلته خوند نه دي. رحمان پوښتنه وکړه، ولې حاجي صاحب څه کېږي هلته؟ هغه سړي یوازې دومره وویل، پخوا هلته یو کور او یو کورنۍ چې ټول یو شپه کې مړه شول. حجره کې خاموشي خپره شوه. راز نور هم جوړیږي. څو ورځې وروسته رحمان بیا ناوخته شو او مجبور شو هماغه لاره ونیسي. دا ځل هغه ځان ته وویل، زه نه ویریږم، دا به یوازې خیال وي. خو کله چې هغه د هماغه ځای سره ورسید، هوا ناڅاپه سړه شوه، سپي غاپل بند شو او بیا یو سیری د کروندې په منځ کې ښکاره شو. یو ښځه، اوږدې ویستان، سپین کالي. هغه ورو سر پورته کړ او مستقیم رحمان ته یې وکتل. رحمان ځای کې کنګل شو. هغه ښځه ورو ورته رانږدې شوه او بیا یې وویل، ته ولې راغلی؟ رحمان په ډار وویل، زه خو کور ته روان یم. هغه وویل، دا زموږ لاره ده، دا زموږ کور. رحمان حیران شو. ستا کور؟ خو دلته خو هیڅ نشته. هغه ناڅاپه چیغه کړه او وویل، تا زموږ کور ولیده خو ما نه لیده. او ناڅاپه ټول چاپیریال بدل شو. رحمان ځان په یو زوړ کور کې ولیده. دیوالونه مات، دروازو چیغې وې او د ماشومانو ژړا غږونه. هغه پوه شو دا هماغه کور ده. ناڅاپه یوه صحنه ولیده. یو سړی چیغې وهي، ښځه ژاړي او اور لګېدلی. بیا هر څه ختم شو. رحمان ناڅاپه خپل ځان بیرته کرمندۍ کې ولید، خو هغه ښځه اوس د هغه مخې ته ولاړه وه او دا ځل یې غږ نرم و. هغه یې وویل، موږ چا نه و وژلی، موږ سره ظلم شوی و. کلیوال وایي موږ لعنتي وو، خو حقیقت بل دی. رحمان په ویره وویل، نو زه څه وکړم؟ هغه یې وویل، زما کیسه خلقو ته ووایه چې موږ بې ګناه وو. رحمان بل سهار جومات ته لاړ او د کلي خلقو ته یې ټوله کیسه وکړه. زاړه خلک خاموش شو، ځینو یې ژړل. حاجي صاحب وویل، موږ تېروتنه کړې وه. هغه ورځ نه وروسته کلیوالو هغه ځای ته دعا وکړه او بیا هغه غږ هیڅکله ونه اورېدل شو. خو خلک وایي که څوک بیا هم د ماښام نه وروسته هلته یوازې تیر شي، کله کله یو سور غږ لا هم وایي، زما خبره مه هېروئ.